او بخونکي څښتن تعالی په نامه. ګرانو زده کوونکو سلام، ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ، خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. زده کوونکو که چیرې ستاسو تیر لوست په یاد وي او همدارنګه تیر څپرکی مو په یاد وي، موږ په تیر څپرکي کې د هډوکو او عضلاتي سیستم مو وپېژندل. دا چې د هډوکو او عضلاتي سیستم څه ډول سیستم دی، څه ډول جوړښت لري، کوم دندې زموږ په بدن کې سرته رسوي او همدارنګه د دوی ستونزې او یا هم ناروغۍ زموږ په بدن کې کومې ستونزې رامخ کوي او موږ د کومو ستونزو سره مخ کیږو. دا هغه موضوعات وو چې موږ په تیر څپرکي کې ولوستل. نو مطمئنه یم چې زده کړې مو دي، خو که بیا هم تاسو په تیر لوست کې کومه ستونزه لرئ، کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. اوس راځو خپل نوی لوست پیلوو. نن ورځ موږ شپږم څپرکی پیلوو چې د دغه څپرکي موضوع عصبي سیستم او حسي غړي دي. یعنې په دې څپرکي کې موږ بل سیستم لولو چې هغه عصبي سیستم دی. په دې څپرکي کې به موږ عصبي سیستم وپېژنو، د عصبي سیستم غړي وپېژنو، جوړښت یې پېژنو، دندې او وظایف پېژنو. دا هغه موضوعات دي چې موږ په دې څپرکي کې په دې خبرې وکړو او د دغه سیستم په هکله به یو څه معلومات ترلاسه کړو. عصبي سیستم او حسي غړي لکه څنګه چې موږ په تیر صنفونو کې او همدارنګه په تیرو لوستونو کې مو حسي غړي وپېژندل چې عبارت د سترګې، غوږ، پزه، ژبه او پوستکي دي. دا هغه غړي دي چې د دغه غړو په واسطه موږ ته د چاپیریال معلومات راکوي. یعنې د دغه غړو په واسطه موږ د چاپیریال څخه معلومات اخلو او حواس او محرکات پېژنو او د دغه حواسو او محرکاتو په مقابل کې غبرګون او یا هم عکس العمل ښیو. همدغه غبرګون یا عکس العمل د کوم سیستم په واسطه موږ ښیو او یا هم څه شی سبب کیږي تر څو موږ همدغه غبرګون او یا هم عکس العمل وښیو. هغه عصبي سیستم دی چې زموږ بدن واداري دی ته تر څو د همدغه محرکاتو په مقابل کې عکس العمل وښیو. عصبي سیستم څه شی دی؟ عصبي سیستم زموږ د بدن د مهمو او پیچلي سیستم څخه عبارت دی چې د همدغه سیستم په واسطه موږ محیطي عوامل درک او همدارنګه زموږ د بدن مهمې دندې د دغه سیستم په واسطه اداره کیږي او یا هم کنټرولوي. بل عنوان مو نیورونونه دي. د عصبي سیستم جوړښتیز او د دندې واحد څه شی دی؟ نیورون دی چې همدغه نیورون عصبي پیغامونه د بدن مختلفو غړو، نسجونو، عضلې او همدارنګه نورو مختلفو برخو ته استوي او یا هم انتقالوي. عصبي پیغامونه د څه شي په واسطه د بدن نورو غړو ته انتقالیږي؟ د نیورونونو په واسطه. نیورون جوړښت. نیورون څه ډول جوړښت لري؟ نیورون مختلف ډولونه لري، خو دغه ټول ډولونه د جوړښت له مخې یو شان او یا هم یو ډول دي چې نیورونونه هم د نورو حجراتو په شان چې موږ د حجرې جوړښت مو ولوستل د نورو حجرو په شان حجروي غشا لري، سایتوپلازم لري، هسته لري. د نیورون هسته حجروي جسم کې ځای لري. سایتوپلازم بیا د هستې په شاوخوا کې ځای لري. نیورون له درې برخو څخه تشکیل شوی چې حجروي جسم یا سیل باډي دی، دندرایت دی او اکسون دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغې کې هسته او سایتوپلازم ځای لري. دندرایت بیا څه شی دی؟ دندرایت د ونې په شان شاخونه او یا هم پراخ او یا هم تیت خاخونه لري چې دا د حجروي جسم څخه منشا اخلي او همدارنګه پیغامونه بیا حجروي جسم ته د همدغه دندرایت په واسطه انتقالیږي. بله برخه اکسون ده چې اکسون اوږدې رشتې دي چې دا عصبي پیغام د نیورون وروستنۍ برخې ته رسوي او همدارنګه اکسون د مایلین په نامه د پروټیني او شحمي پردې په واسطه پوښل شوی دی. د نیورون ډولونه. نیورون له دندې له مخې په درې ډولو ویشل شوی دی چې حسي نیورون دی، حرکي نیورونونه او همدارنګه ارتباطي نیورونونه دي چې دا هر ډول یې مشخصه دنده سرته رسوي. حسي نیورونونه اطلاعات د حسي غړو څخه اخلي، نخاع او مغز ته یې انتقالوي.
او همدارنګه حرکي نیورونونه چې دي هغه فرمان چې نخاع او یا هم مغز ورکړی هغه د بدن غړو او یا هم عضلاتو او اعضاو ته رسوي. درېیمه برخه یې ارتباطي نیورونونه دي چې ارتباطي نیورونونه د حسي نیورونونو او د حرکي نیورونونو ترمنځ اړیکه ټینګوي. نو دا هم عصبي سیستم و. اوس که راشو خپل لوست په خلاصه توګه ووایو نو وایو چې حسي غړو په واسطه چې موږ د چاپیریال څخه معلومات اخلو د همدغه معلومات حواسو او محرکاتو په مقابل کې غبرګون چې موږ ښایو دغه غبرګون ښودلو فرمان عصبي سیستم ورکوي. عصبي سیستم زموږ د بدن د مهمو او پیچلو سیستمونو څخه دی چې مهمې دندې ده زموږ په بدن کې سرته رسوي او محیطي عواملو درک او د بدن مهمې دندې د همدغه سیستم په واسطه اداره او یا هم کنټرولیږي. نیورون د عصبي سیستم جوړښتیز او د دندې واحد له نیورون څخه عبارت دی چې عصبي پیغامونه چې مغز او یا هم نخاع ورکړي دي د همدغه نیورونونو په واسطه زموږ د بدن نورو برخو ته انساجو ته او عضلو ته انتقالیږي. نیورون جوړښت نیورونونه مختلف ډولونه لري خو د جوړښت له مخې دغه مختلف انواوې یو شی دي، یعنی د دوی داخلي ساختمان یو ډول دی او داخلي جوړښتونه یې یو ډول دي. نیورونونه د نورو حجرو په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته لري چې د نیورون هسته حجروي جسم کې ځای لري او همدارنګه سایتوپلازم یې د هستې په شاوخوا کې ځای لري. نیورون له دریو برخو څخه تشکیل شوی: حجروي جسم، دندرایت او اکسون. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه کې سایتوپلازم او هسته ځای لري. دندرایت د ونې په شان شاخونه لري چې حجروي جسم څخه منشا اخلي او پیغامونه بیرته حجروي جسم ته انتقالوي. او دریمه برخه هم اکسون دی چې دا اوږدې رشتې دي عصبي پیغام د نیورونونو وروستنۍ برخې ته رسوي او همدارنګه اکسون د مایلین په نامه پروتیني او شحمي پردې په واسطه پوښل شوی دی. د نیورونونو ډولونه نیورونونه د دندې او وظایفو له مخې په درې ډولو ویشل شوي: حسي نیورونونه، حرکي نیورونونه او ارتباطي نیورونونه. هغه برخه چې اطلاعات د حسي غړو څخه اخلي نخاع او مغز ته انتقالوي هغه برخې ته حسي نیورونونه وایي، یعنی دا دنده حسي نیورونونه سرته رسوي. هغه نیورونونه چې هغه فرمان چې نخاع او مغز ورکړی دی او د بدن مختلفو برخو ته رسوي هغې ته حرکي نیورونونه وایي، یعنی د مغز فرمان د بدن غړو ته رسوي. او بل هم ارتباطي نیورونونه دي چې ارتباطي نیورونونه د حسي نیورون او د حرکي نیورون ترمنځ ارتباط ټینګ ساتي. دا هم عصبي سیستم و. هیله لرم چې نننی لوست مو زده کړی وي. په راتلونکي لوست کې به موږ د دې سیستم نورې برخې ولولو. نو زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې لوست یو دفعه د مخې نه ولولئ او همدارنګه راتلونکي لوست ته امادګي ونیسئ. زموږ لوست همدلته پای ته رسیږي. نو که چیرې تاسو په ننني لوست کې کومه ستونزه درلود کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. او همدارنګه تاسو کولی شئ چې د کتاب سافت زموږ د ویډیو د ډسکرپشن څخه ډاونلوډ کړئ. تر بیا چې راځم او د بیولوژي نوی لوست تاسو ته درکوم، په پاک الله مو سپارم.